سلامونه درنو هېوادوالو، خویندو، میندو، وروڼو، ټولو ته سلام ده. نن سبا په نړۍ کې دا څه پروګرامونه چې خلک نیسي او څه کړنې چې ترسره کوي او څه وعدې چې ورکوي خپلو خلکو ته، په هماغه وعده به درېږي. خو په افغانستان کې داسې نشته. په افغانستان کې دا څو ورځې کې زه نه پوهېږم چې دا څه حال ده. دا لکه چې دا مهاجرتونه، دا شخړې، دا کده کېدل، دې خوا نه څه هلته لاړ شه، هلته یوسه، کده هلته یوسه، کده هلته یوسه، کده هلته یوسه، کله دې ملک ته لاړ شه، کله پاکستان ته لاړ شه، کله ایران ته لاړ شه، کله اروپا ته لاړ شه. بیخي د افغانستان د خلکو نه دا ټول برنامې او پروګرامونه او ټول شی ورک دي. چې راپاڅېږي وایي روز زن است، چې راپاڅېږي وایي روز مادر است، چې راپاڅېږي وایي روز وایي د ښځه ورځ ده، وایي د مور ورځ ده، وایي د خور ورځ ده، وایي دا داسې ده. خو هر څه چې دا د مور ورځې او مور د قرآن کریم د احکامو پر اساس د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د سنتونو او حدیثونو د حکمونو په اساس او د اسلام د شرعي نصوصو په اساس او پر بنا او پر بنسټ ټوله هغه خوالې زمونږ کورونو ته، زمونږ مور ته، زمونږ زامنو ته، زمونږ خویندو ته، زمونږ میندو ته، زمونږ ښځو ته لاره ټوله هواره کړې ده او ټولې ښېګڼې دوی ته راغوښتلې دي. نارینه یې ورته مکلف کړی دی چې د دې ټول به هغه ضروریات او شیان چې دی په کار کې لري ته به ورته برابر کړي. او هیڅ چیرې هم د قرآن په حکمونو کې، د سنت په حکمونو کې او د خلفای راشدینو په حکمونو کې، په کړنو کې داسې مونږ نه ده ګڼلې یا نه ده پیدا کړې چې یا نه ده مو موندلې چې دا خاصې او بدبختې خبرې به ښځې ته واړول سي. دوی دا کړنې چې اوس په افغانستان کې زمونږ او تاسې د خویندو، میندو، وروڼو، خویندو، میندو او لورګانو سره روان ده او لوڼې مو سره روان ده، دا سیاسي اسلام ده صاحب، دا استخباراتي اسلام ده صاحب. دا د امریکې نوی سیاستونه او د انګریز زاړه، د یو مولوي صاحب د هغه په قول زاړه زنګ زده انګریز سیاستونه، د ایران، د پاکستان، د ټولو جهان د استخباراتي او استکباراتي دا د ټوله نړۍ پلانونه په دې کې نغښتي دي. اوس وګورئ چې افغانستان څومره حالات بد ده، ډوډۍ نشته، کار نشته، کور نشته، آرامتیا نشته، هوساتوب نشته، پیسې نشته، درمل نشته،
دا روغتونونه ته هم چې ورسې هغه ټول د جیبونو کیسې به خلاص کړي او وایي واچوه، رحم نشته، ټول دغه نشته. دوی راغلي دي زمونږ په خویندو، زمونږ په مورونو او لورګانو او لونې دا خپل د ځان د قرائت د اسلام نه هغه ټولې ښېګڼې ایسته کوي او د ځانه یو شی به راولي. حجاب د اسلامي او شرعي فریضه ده. حجاب په اسلام کې او په خورونو موږ او تاسو په ټول خویندو میندو باندې او ټول ښځینه باندې مسلمان د ښځینه باندې فرض عین ده حجاب. خو هغه حجاب چې پروردګار ویلي په قرآن کې، دا د دین علما ډېر پوهېږي، زه به داسې نه شي چې خرابې خبرې به ونه کړم، خدای نخواسته. هغه حجاب چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته ویلي دي، سنتونه یې ویلي دي، فرضونه یې ویلي دي، مستحبونه ویلي دي، واجبات ویلي دي. اوس دا په افغانستان کې اسلامي سیاسي اسلام، استخباراتي اسلام او د امریکې دغه انګریز او د ټولو د استخباراتي او غیر استخباراتي نړۍ د ګوډاګیانو خپل جوړول شوی اسلام ده. دا CIA، دا ISI، دا د ایران استخبارات، دا د پاکستان استخبارات، ټول دا یو خلکو ته وایي، دوی خلکو ته چې تاسو داسې کارونه وکړئ چې خلک سرونه به پورته نه کړي، خلک به مصروف سي. او بس ده ته ځې ډوډۍ پسې خورې مورې هر شی چې انګورې ځې ډوډۍ پسې، که ډوډۍ پسې لاړ نه سې یا چېرته به کار ونه کړې، خاوند یې خدای نخواسته مړ ده یا شهید ده یا خدای ناخواسته کونډې یا خدای ناخواسته طلاق شوی، خو یوازې یا تا د پلار د کور مسؤلیت تا په غاړه ده. څوک هم نشته چې در سره بغیر د خدای نه کار تا سره مرسته وکړي. الکاسب الحبیب الله داسې نه دی دا نارانو ته به وي یا دا نارینه ته به وي، دا ټول انسانانو ته ده، دا مسلمانانو ته ده. الکاسب حبیب الله هر څه ده، هر څه چې کار کوي حبیب د خدای ده، کار ښه ده که نه، حلال روزي حلال رزق پیدا کول ښه ده او دوی نه پرېږدي. دا پاکستان ګورې، دا ایران هم به ګورې. اوس د افغانستان اسلام ته وګوره او مسلمان ته وګوره، د پاکستان مسلمان ته او اسلام ته وګوره. د ایران آخوندانو چې په مونږ او تاسې د حالات راوستي ده وګوره، دوی څه کړي دي؟ خلک بندیان کړي په افغانستان کې، نارینه ښځې ټول ځوانان، تنکي ځوانان، پیغلې، نجونې، ماشومان ټول. ته ښځه یې دا چې دا ښځه خدای ته بنده سو، نعوذ بالله منه. ته نه پوهېږې چې د بل چا د ښځې واک په تا په لاس کې نشته. وروره
امر به معروف کوي نهی عن المنکر کوي او نور بنده پوشه خدای پوشه. دا افغانستان کې اوس تاسو راغلي یاستئ دا کلونه سلګونه کلونه لاله دا خلک مسلمان نه وو تر اوسه. دا تا خو اوس راغلی سر د پورته کړ خلیفه سولی یا امیرالمؤمنین سولی چې نه یم شته نسته خو دا خلیفه دی شته خو ته ګواکې دا ښایي چې دا د 10 کلانه یا 15 کلانه یا دا شاوخوا کې به یې 18 کاله د په دغه کې لاړ په ماشومتوب کې لاړ په ځوانیتوب کې دی لاړ نور دی دا 20 کاله دی پاتې شو 15 کاله دی پاتې شو ته 15 کاله کې صحیح د تا په اند اسلام پیژنې چې هغه سیاسي اسلام ده. اوس وګورئ تا نیا ستا نیاکان که نه نیاوي ستا باباوې ستاسو پلارونه دا مونږ په فارسي کې ورته هفت پشت وایو نه که نه تا دا اوږده پلارونه چې یو پلار دی و لوی پلار دی و لوی پلار دی و د پلار پلار دی و د همداسې دوی څوک وو دوی مسلمانان نه وو نو هغوی چې مړ شوي دي تر اوسه هغه به څنګه وي د تا په قام کې د تا په کلي کې د تا په کور کې د تا په کورنۍ کې یا د هغه معین الوزرا یا وي او دا ازبک چې معین شوی ده اوس ته دغه ته وایه چې تا دا خسرې خلک پیژني د افغانستان خلک زاړ شوی صاحب د خدای وبخي ورته وایه چې ته د مسلمان یې او که هغه ښځه دی چې در سره ده د زاړ شوی صاحب زوی لور او د تا مور ډېر مسلمان و د تا پلار ډېر مسلمان و که ته ډېر مسلمان یې او ته اوس راځې پس په سلګونو کلونه ته اوس راځې خلکو نه وایي چې مونږ راغلي یو تا به جنت ته بوځو تاسو به جنت ته بوځو مونږ درته خطر نه یو دا خطر نشته ښځو دا بندیان غوندې دغه کړی ورته وایي چې دا څه وایي دا قفسونو کې خدای ناخواسته د انسانیت مولدي دا قفس کې دی اچولی او د شریعت خلاف حکم ورته ورکوي د انګریز او د استخبارات او خصوصا د آیسای د امر په اساس هغه اساسي شرعي حکمونه هم تر پښو لاندې کوي ځکه په شریعت کې خو ښځه د دې ځي نه ته بیا تر دې ځي پورې او د دې ځي نه تر دې ځي پورې تر دې ځي پورې او د پښې نه وجلک نه پای پورته وایي نه نو د هغې نه ټول دا نورې ټول محرم دي او په دوی کې ګرځي خلک په عربستان کې ګرځي په دغه نور کې ګرځي په دغه عربستان چې مونږ او تاسې ته دا تروریستي ګروپونه جوړوي ډلې جوړوي او تاسې پکې یاستئ دا د په یاد ده چې دغه ده یو وارې سوچ وکړه چې دا ترامپ تللی و هلته دا ټول دا عیاش دا ټول د انسانیت نه لرې عرب سیاسي عرب اقتدار ګرا عرب نه چې ټول واکې پکې ده نه او ټول شتمنۍ هم همالته دي داسې قطار ولاړو چې دا ایوانکا ترامپ ته 100 میلیونه ډالر په لاسو د کوخې کې ورکړي چې دوی سره به کښېني خو هغه سره به څه نشم کولی
او دلته سالی راوړي ما وجني چې اسلام به درته راوړم تا راپسې لېږلی ده. ای ورورو، ای افغانستانی اصل طالبانو، ای افغانی اصل طالبانو، ای د وطن ضامنو طالبانو، ای د مونږ د مور د پلار د پښتانه د تاجکو د ازبکو د هزارو د هر شی چې یاستې طالبانو، ضامنو طالبانو، خدای ته وګورئ، بیرته راوګرځئ، خپل خاوره مه ورانوئ، خپل خلک مه وژنئ، خپل لور، خپل مور، خپل خور، خپل ټول دا خلک به دغه مه ځوروئ. دا خلک ډېر کړېدلي دي، ډېر ځورېدلي دي. د تا د مور نه، د تا د خور نه، د تا د ښځې نه بیا نیولې تر ټولو افغانستان همداسې ده. دا ښځې ټولې خو دغه ګاللي، جنجالونه یې ګاللي او تر اوسه یې راباسي. ظلم یې پرې راغلی ده، جنجالونه یې پرې راغلی ده ټول. خو دا داسې ونه کړي. دا یې ښځې ګناه نه لري، دا یې ما مور ده، دا یې تا مور ده، دا یې تا خور ده، دا یې ما خور ده، دا یې تا زوی لور ده، دا یې ما لور ده، دا یې د مونږ او تاسې د کور خاوند ده. د خاوند نه چې د کابل افغان فارسي پورته شاوهر وایي، یعنې د مالک د اول خدای ده، د دوی کور ټول د کور چارې دوی سموي درته، او ته راځې دی به نه پرېږدي دلته. اوس وګوره، په پکتیا کې، په خوست کې، په کونړونو کې، په قندهار کې، په جوزجان کې، په بلخ کې، په بدخشان کې، په شبرغان کې، په هرات کې، په دا فراه ټول افغانستان کې، سویل، ختیځ، لویدیځ ټول خواته چې ورشي، دا ټول ښځې نه دي، نه لري دوی ښځې، خو نیمایي د جامعې ورته وایي خو دا ښځه ده که نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې چې د دې نه چې د واده وکړي او وروسته یې چې واده یې وسو د مونږ مور سره د بیبي خدیجې سره، دی د هغه د ښځې تجارت یې نه ده کوله. وروسته یې د دې کارونه یې نه سموله. دا یې خپلو ښځو سره به مشوره کوله نه، دا خپلو ښځې بندیان کړي وو کور کې، یا دا خلفای راشدین. خو ټول اسلامي انساني واجبات یې به دغه کړي وو، مراعات کړي. او د افغانستان ښځې والا که د ما نه نیولې بیا د افغانستان هغه ښه نارینه چې دي والا که د ښځې حقوق به دغه کړي، حقونه به ورته نه وي ورکړي، والا که ته هم ورکړې، تاسو خو بیا دغه نه ورکوئ، حیوانان وایي ورته، د حیوانان راولي. خو اوس دوی خپله ډېر مسلمانان دي، شکر الحمدلله، موږ خویندې، زموږ میندې، زموږ ورونه بېل خواته، خو ورونه هم څه نه ده، خو ټول د 40 میلیونه خلک د تاسو اسیران دي. د اسیرانو سره خو د اسیرانو په توګه دغه وکړئ. یو وخت کې د حج اوقاف مهم و، د امر بالمعروف هغه د لوګر چې د اولنی امر بالمعروف د امر بالمعروف رئیس نوم یې رانه هېر شوی ده، هغه بیا د راغله د او طالبانو په وخت کې د هغې نه خلاص و، راغله دغې ته حج اوقاف ته مهم شو، په حج اوقاف وزارت کې ما هلته یو قرارداد لرله، لاړم دې سره، نوم یې راته ویل شو، دا ډېر مشهور هم سړی هم ده که نه، رئیس امر بالمعروف په اول وخت کې و د لوګر چې ده، مونږ قرارداد به ورسره امضا کوله، او دی دا ژبه یې ما ده، سبا به
اوس به له همدغه سببه وچېږي او خدای ته به ځواب وایم، دروغ هم به نه درته وایم. نوم یې راته وویل چې رئیس امر بالمعروف و چې هغه وخت زه هم دا یو سپان صاحب ورته وایي هغه مو د کابل د اوقافو رئیس و. دا یې مونږ قرارداد د ده امضا کوله. خبره راغله په اسلام کې، د افغانستان په اسلام کې او د دغه په اسلام کې، د پاکستان په اسلام کې. دا یې داسې قلم الدین مولوي قلم الدین دا یې داسې وویل، همدا یې خبرې دي، داسې وویل چې زه د افغانستان هغه زاړه بودا او ملا ماته مسلمان ته دومره احترام لرم، دومره مې خوښېږي چې د پاکستان مفتي مې نه ده خوښه. او دلیل یې همداسې وویل ځکه چې د افغانستان خلک ښځه یې نرې ټولې معتقد مسلمان ده. او داسې یې وویل وایي دا دغه ځي په کرونده کې کار کوي دا سړی او لمر ته ګوري چې کېنني او بیا ځي مازدیګر مونځ کوي یا وخت یې ګوري د هر وخت خپله مونځ کوي. او افغانستان مسلمان ته دا ټول جهان به ورکه، دوی به هیڅ یو زیارت ته، یو مسلمان ته، یو صحابه ته، یو دغه ته به خدای ناخواسته کنځلې نه کوي. دا د مولوي قلم الدین خبره دغه ده در سره ده، پوښتنه ترې نه وکړئ چې تا دا خبره کړې که نه ده کړې. وایي دا بیا دا د پاکستان ملایان، دا د پاکستان مسلمان ډېر مسلمانان یې وایي داسې ده چې ورته وایي ای وروره دا پیسې واخله، زه هلته دا زیارت کې امتیاز وکړه وبخښئ دغه وایي دی به همه پیسې اخلي ځي همه امتیاز یې کوي هملته، دا ملا یې دا مفتي یې. خو د افغانستان خلک وایي داسې نه کوي. دا دغه زه ناست وم او دی په خپله دغه هم کې ویلي دي، ما یو نماز هم په دی شاته دغه کړی ادا کړی دا مولوي ضعیف مولوي صاحب ضعیف دی قصې وکړله او په خاطرې کې راغلی دي. وایم پاکستانیان راغلله ما یې ونیوله او دغه کې دی خو سفیر وایي امریکې ته هم تسلیم کړ. وایي ما ورته وویل چې تاسو خو مسلمانان یاستئ، دوی خو کافران دي، ولې ما دغې ته تسلیم کړه؟ وګورئ د ده کتاب ولولئ. وایي جرنیلانو د پاکستان یو څوک چې همالته یې دوی نیولي وو او تړلي وو او امریکې ته تسلیم کړي وو. وایي راته وویل چې ځه ورشه، مونږ ته اول خپل وطن ده بیا اسلام ده، مونږ ته اول وطن ده دا د سلام ضعیف. وګورئ تپوس وکړئ د دوه سړي نوم مې درته ورکړله او ادرس مې درته ورکړله، ورته وایي او کتاب یې هم شته چې داسې ویلي وي که نه دی ویلي. نو چې تاسو خپله طالبان په د پاکستان په ملایانو باور نه لرئ او ښې نه بولئ، نو په دې خویندو ماندو به څه راولئ؟ ولې څه اسانتیا یې ورته راوستې دي چې دغه یې وکړي چې دی کور کې کښېني او که لاړه بیا داسې دا خدای ناخواسته دا اسیر مرغۍ لاندې ټول دغه به واچوي او لاړ شي چې ګواکې دغه ده حجاب شرعي فرض ده ټولې کوي. او د ما ښځې ته څه صلاحیت لرې؟ د ما مور ته، د ما ورور ته، د ما لور ته څه تا صلاحیت شته؟ د تا واک چا درته د ما د ناموس دغه ورکړې ده چې ته پکې ورته وایې دا او چې زه خپله لاړ شم زړه مې کېږي چې لاړ شم یو کار به وکړم ډارېږم چې والا ته مې نه پرېږدې دا مه کوه دا وکړه دا مه کوه دا وکړه دا مه کوه دا خو دغه نه نشته، دا اسلام کې نشته.
دا تصمیمونه سیاسي تصمیمونه دي، استخباراتي تصمیمونه دي. او ګورئ د مور ورځ و، تاسو مور سره څه وکړله؟ ښه فرمان دی د دغه کې د مور ته ورکړله. د مور هغه ټولې زیارونه دې ادا کړله. دا میلیونونو نجونو ته مکتبونو ته، ښوونځیو ته، دا پوهنتونونو ته کنه ډاکټر کېده، ښوونکی کېده، یو بل کسب به لرله، ژورنالیست کېده، خبرنګار کېده، خبر رسونکی کېده. و تا نیمایي ټول جامعه دې دغه کړه، ټول وطن دې پته درولې، خو هغه چې سام باسي هغه دې نه واخیسته. ولې؟ او هیله ده چې په دې کې دغه سي تجدید نظر خو نسئ کوی او نه کوئ هم، خو دا به درته وایم چې دا زمانه به درنه روان ده، وخت به درنه روان ده. سبا به داسې وګڼې چې دغه نه چې پرېښودای پرېښود، خو ته خو به دغه نه یې، اصلي مالک د حکومت نه یې، ته یو چا یې پل غوندې یې، پله وایي ورنه که نه، ته پله یې امریکا در باندې تېرېږي او تا پرېږدي ده، یا به غرق سي یا به مل سي. دا همدغه ده، دا سیاست همدغه کار ده، دا د استخباراتو چې تاسو راوستي او تاسو د دوی په دغه کې دلته حکومت کوي. اوس زمونږ دا برنامه چې نن ده 15 دقیقې صرف او خاص دغه ده د پوښتنو په هکله ده چې د ښځو حالات به څه حالتي، دا وطنوال د پوښتنه به کوي او د خلکو احترام به ساتي، او بیا موږ پوښتنه واخلو، وګورو چې څه ځوابونه به پیدا کوای سو، دا عالمان به څه ورته وایي او شریعت به څه ورته وایي. بیرته بیا په یو ځانګړی پروګرام به درته ووایو. الله مو مړ شه، خدای مو د ټول جنجالونه را وژغوري، وطن هم بیرته آزاد کړي، او دا افغانستاني اصیل طالبان دې خدای دې رحم په زړه کې واچوي چې راسي خپل وطن ته بیرته خپل خلکو ته مخ کړي او پاکستان ته به شا کوي. پاکستان را وګرځي، پاکستان ایران دا به وګوري چې سبا به دا ایران دا پاکستان اول به تا به دغه کړي. مشرف دې څه کړله در سره یادم ده؟ پرویز مشرف په رسمیت دې هم پېژندلی و، اول وار کې سفیر دې هم همالته و، ټول کړه وړه دې هم همالته وه، کډۍ دې هم همالته وه، خو څه وکړله؟ اول چې دغه سو دا ټول وایي نه مونږ طالب مونږ څه کوو، امریکا نړۍ مونږ سره ده، اروپا مونږ سره ده، دغه ده ټول نه تا پرېښود، نه ملا عمر یې پرېښود، نه دغه شی. خدای مو بخي ټول او تاسو هم خدای رحم وکړي، په زړه مو رحم واچوي چې دا ځوانان، دا تنکي ځوانان، دا مونږ خورې مورې لوڼې ټول به دغه کې اجازه ورکړي ورته چې لاړ شي کار یې وکړي. دوی ډېر مسلمان خلک دي، دوی ډېر مسلمان مونږ او تاسې خویندې میندې دي، دوی مه بدناموئ. تاسې داسې کارونه کوئ دوی باندې چې ګواکې خدای ناخواسته دوی د مخکې نه هیڅ هم نه و، نه په نارینه کې غیرت و او نه په د خپله کې خدای ناخواسته عزت و. دا د عزت و ذلت خاوند خدای ده که نه؟ یو ورځ به نه شي ته د خدای ته به ځواب ورکړي و تو عز من تشاء و تذل من تشاء او تذل من تشاء د تا به نصیب نشي بیرته، او د خدای په حساب کې او د خدای په واک کې دا کېدونکی ده. خدای په امان.